یا غواړئ چې تاسو یو لیکنه وکړئ او هغه په یوه کلیک سره وایس میسیج ته واړوئ. پښتو لیکنه وکړه او هغه به تا ته په وایس میسیج سره واوړي. ته یوازې لیکنه وکړه، هغه به تا ته بل څوک په میسیج سره ووایي. غواړئ چې تاسو ویډیو جوړه کړئ، غواړئ چې تاسو وایس میسیج جوړ کړئ. نن ځینې کسان چې اوس لیکنه وکړي خپل د هغه وایس میسیج باندې واړوي، هغه د ویډیو سره ورسره کړي، ویډیو ډېره ښکلې راسي. لکه دغه ویډیو تاسو سره وګورئ. سلامونه ګرانو دوستانو، دغسې ویډیو غواړئ چې جوړه یې کړئ، نو دغه ویډیو تر پایه راسره وګوره چې په دغه ټریک دې پوه کړمه، دغه څه درته وښیم. د هر څه نه مخکې که ته زموږ په یوټیوب چینل کې نوی یاست، زموږ یوټیوب چینل مې نوی سبسکرایب کړی، همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ چې هر وخت داسې خوندور او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړې. د دې لپاره به ملګرو د یو براوزر ته به ورسئ. هماغه هر براوزر چې وي، زه کروم براوزر ته راځم. دغه یو ویب سایټ دی، د دغه لینک ما په ډسکریپشن کې هم درته اچولی دی. دغه ویډیو چې تاسې ګورئ دی په ډسکریپشن کې هم د دغه لینک شته. هماغه ځای نه هم تاسې دغه ته جوین کولی شئ او دغه سپیچ مین دغه نوم هم سرچ کولی شئ. سپیچ می دغه نوم چې مو کله سرچ کوئ، دلته به تاسو دا براوزر راشي، دا به اوپن کړئ، خلاص به کړئ. کله چې دا خلاص کړئ، ګوره دغه لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکریپشن کې هم اچولی، ځینې کسان نه سرچ کولی. او زما ټلګرام چینل ګورئ ملګرو، زما ټلګرام چینل مهم دی. زما ټلګرام چینل په ویډیو په ډسکریپشن کې دی، هم جوین کړئ چې ما هلته هم تاسې د دغه لینک ترلاسه کولی شئ. ګورئ دلته چې کله راست ملګرو، نه پیسې درنه غواړي، هېڅ نه درنه غواړي، مفت دی، بالکل مفت دی. تر 2000 تورو پورې دلته لیکنه وکړه، هغه ته په وایس میسیج سره راوړئ. تر 2000 تورو پورې دلته یوازې لیکنه وکړه، هغه ته په وایس میسیج سره راوړئ. که ته غواړې چې دا لیکنه د نجلۍ یا هم د ښځینه په اواز کې راولي، او که غواړې د نر په اواز کې راولي، هم یې راویستلی شي. نو دلته راځو، ګورئ دلته به تاسې هغه لیکنه ور واچوئ. کله چې مزدر خلاص کړئ، په دغه ځای کې به هغه لیکنه چې تاسې کومه لیکنه غواړئ چې په وایس میسیج سره واړوئ، هغه لیکنه به کاپي کړئ، دلته یې ور واچوئ. دا لیکنه چې مو کله دلته ور واچوله ملګرو، بیا دلته لږ لاندې راسئ، لږ لاندې دلته خپل لانګویج انتخاب کړئ، خپل کومه ژبه چې ده هماغه انتخاب کړئ. پر دغه ځای کې ورته کلیک وکړئ ملګرو. دلته چې مو کله کلیک وکړئ، دلته بیا نشان هم کار نه کوي. دلته چې مو کله کلیک وکړئ ملګرو، پر دغه ځای کې وایي دلته دغه ګورئ افغانستان، د افغانستان ورته انتخاب کړئ. ګورئ افغانستان ورته انتخاب کړئ. په افغانستان په ژبه کې تاسو ته په دوه نفرو ویلی شي، یو دغه لیپټاپ او بل ګیل، یعنې که وایي میل او همداسې فامیل، یعنې که د نر په اواز کې که د ښځې په اواز کې غواړې، ته کولی شې دغه جوړه کړې، د هر چا په اواز کې ته غواړې. اوس ګوره زه دغه یو پلی کومه. په جهدایت کې هر کله چېرته چې ستاسو خبرې ګوره که د نر په اواز کې غواړې که د ښځې په اواز کې غواړې. زه مثال دغه اول ورته انتخاب په جهدایت کې هر کله چېرته چې ستاسو دا ما انتخاب کړئ. دلته بیرته لوړ راځو ملګرو، ګورئ دلته تاسو ته یو کوډ درکوي، دا کوډ دې ځای کې نه راواخلئ، په دې ځای کې پیسټ کړئ. دغه ځای کې نه اوس ګوره 1 4 6 2 6 دا دلته چې ورته ور واچوئ ملګرو، بیا ورته پر دغه جنریټډ آیډیو باندې ورته کلیک وکړئ. دلته ګورئ ملګرو، دلته چې مو کله کلیک وکړئ، لږ انتظار وکړئ، فقط داسې یو 15-10 ثانیې. ګورئ ملګرو، دغه زموږ کومه لیکنه چې ورته کړې، دا به دستي راته په وایس میسیج سره واوړي او هغه وایس میسیج به ډاونلوډ کولی هم شو. ګورئ دا دلته راته واړوئ، دا دی. اوس ګوره زه پلی کومه. میلیونه شه د خپلې مور لپاره، د هغې جینۍ له قصده چې ته یې رد لئ، د خپلو خوبونو لپاره او د دې لپاره چې خپلوان مو احترام وړي. خپل ځان ته یو لوی هدف وټاکه چې خل سوی ایسئ میږه چې هدف ته ورسېدي، دوی ټول به د مبارۍ ته راځي. لنډې وایم پیسې وګټئ، ان د مرګ په بیا هم وي. تاسې یادداشت کړئ. ګورئ ملګرو، دا دی موږ لیکنه ورته وکړه، هغه په وایس میسیج سره راته بدله شوه. څومره په زړه پورې، څومره خوندور ټریک دی دا ملګرو. تاسې کولی شئ پر دغه ډاونلوډ ته کلیک وکړئ، دا ډاونلوډ هم کړئ د ځان سره، او بیا د ویډیو سره ورسره کړئ، او داسې نور هم تاسې کولی شئ. دغه په لیکنې کې دغسې علامې مور سره ورکوئ، بیا به لیکنه ډېره ښایسته په وایس میسیج سره راوړي. ډاونلوډ یې کړئ او د ځان سره یې ثبت کړئ، او بیا خپل د ویډیو د هر څه زر چې غواړئ راویستلی شئ. نو دا ویډیو کوم ویډیو خوښ شوی، همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل بیا هم یادونه کوم سبسکرایب یې کړئ، او دغه ویډیو سره لایک کړئ چې موږ ته تاسو لپاره نورې ویډیوګانې هم راوړو. مننه.